سلام ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وای. زه میرویس درته یو ځل بیا د یوې نوې او ښایسته ویډیو په وړاندې کولو کې حاضر شوی یم. دوستانو، ویډیو مو نن د دې په اړه ده چې کله چې مونږ په خپل کمپیوټر کې یوه نوې وینډوز انسټال کړو، لکه څنګه چې دا د ما یوه نوې وینډوز انسټال کړې ده، نو دلته هغه د کوم مای کمپیوټر یا د پی سي آیکن چې د کمپیوټر آیکن چې هغه نشته دی، یعنې اوس مونږ نشو کولی چې خپله ډیټا چې کمپیوټر کې پرته ده هغه وګورو. نو په دې ویډیو کې به تاسو دا طریقه درښایم چې څنګه کولی شو هغه د پی سي آیکن دلته چې د کمپیوټر کوم شکلي آیکن هغه راولو. نو ورځو د ویډیو په لور. که تر اوسه مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب او ویډیو مو نه لایک کړی نو ویډیو در سره لایک کړئ. نو ویډیو شروع کوو. د هر څه د مخه به په دې سکرین مخ یا ډیسکټاپ کې کلیک وکړو، دلته به رایټ کلیک وکړو. کله چې مو دلته کلیک وکړو نو بیا به دلته راشو پرسونلایز، په دې اخري اپشن باندې به کلیک وکړو. نو کله چې مو دلته کلیک کړ داسې یو صفحه به راخلاصه شي. بیا به دلته راځو، په دې کې به د تیمز دغه تیمز په دې باندې به کلیک وکړو. په دې باندې چې مو کلیک وکړو نو دلته به داسې یو بله صفحه دې طرف ته راشي. نو بیا به داسې لاندې راځو، داسې لاندې به راځو او دلته به په دغه اپشن باندې ریلیټ سیټینګ دغه ډیسکټاپ آیکن سیټینګ بیا به په دې باندې کلیک وکړو. کله چې مو دلته کلیک وکړو نو دغسې یو صفحه به راخلاصه شي لکه دا چې ده. نو دلته هغه ډیسکټاپ آیکنس څه معنا؟ ډیسکټاپ کې هغه شکلونه چې په ډیسکټاپ کې باید موجود وي. نو دلته ګوره د دې ټولو څخه یوازې دغه ریسایکل بین ټیک مار دی، دا ټیک مار دی او دا هملته موجود هم دی. ګوره که دا موږ هلته وګورو، ګوره ریسایکل بین دا ولې دا د دې ځینې ټیک مار دی، ټیک مار بس دی. او همدې کلیک کوم. کله چې دا ټیک مار شو نو بیا به دلته راشو چې اپلای، په اپلای به کلیک وکړو او په اوکې. نو ګوره دوستانو دغه دی، دا د پی سي آیکن چې کوم دی دا اوس راغی. اوسه پورې نه اوس راغی. نو اوس خپله ډیټا په اسانۍ سره لیدلی شو. نو په دې باندې کلیک کوو او راخلاصوو یې. نو دا ده زموږ د کمپیوټر هغه ټوله ډیټا چې په دې کې شامله ده. نو دا وه یوه لنډه شانتې خو ډېره مهمه ویډیو. زیاتره خلک چې وینډوز انسټال کړه نو دا بیا نه وي، دا پکې موجود نه وي، نو بیا د دې په اړه زیاتره ځایونو ته ځي او خلک د هغې په بدل کې ورڅخه پیسې اخلي. نو ډېره اسانه طریقه وه. خدای دې وکړي چې زده کړې مو وي. نو ویډیو همدومره وه. د نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو او همدارنګه د داسې معلومیاتي ویډیوګانو د کتلو او زده کولو لپاره زما چینل در سره سبسکرایب کړئ.